السلام علیکم دوستانو. آیا تاسو غواړئ فیسبوک کې آفلاین ملګري معلوم کړئ بیا په یو کلیک ختم کړئ؟ بالکل هر کس دا غواړي چې فیسبوک کې ګورئ چا سره 15,000 کسان وي، چا سره 4,000 وي، خو فیسبوک په پوسټونه چې کوي په هغې باندې 15 10 یا 20 لایک راځي، هغه ټول کسان ورته لایک نه ورکوي. تاسو څنګه کولی شئ چې خپل هغه کسان معلوم کړئ چې څوک تاسو ته لایک درکوي او کوم کسان لایک نه درکوي؟ دوهم دا تاسو هم معلومولی شئ دوستانو. ګورئ تاسو فیسبوک آی ډي جوړه کړه، ډېر ټایم یې وشي، نو په هغې کې تاسو سره ډېر کسان ملګري وي. اوس به موږ تاسو دا څنګه معلوموو چې په دې کې موږ سره داسې ای ډي هم ډېرې پرتې وي چې هغې اکاونټونه چې کوم وي ډیسیبل شوي وي یا د ډېر ټایم نه هغه ای ډي چې کوم وي دی نه کولوي. نو دغه شان کسان موږ سره هسې فضول د هغې فیسبوک فرینډ لیست کې موږ ځینې ولی وي، نور د کار نه وي. نو تاسو څنګه کولی شئ دوستانو چې تاسو فیسبوک کې ډېر اکټیو کسان معلوم کړئ بیا یې ختم کړئ؟ په دې ویډیو کې همدا طریقه در زده کوم. بالکل تاسو کولی شئ فیسبوک کې چې څومره کسان دي تاسو یې معلومولی شئ چې کم کسان تاسو ته لایک کوي، تاسو ته کمنټ کوي، تاسو پوسټ چیټ کوي، او هغه کسان هم معلومولی شئ چې تاسو ته بالکل لایک نه درکوي. هغه کسان هم معلومولی شئ چې فیسبوک آی ډي مخکې تاسو سره ټیک وي، جوړې وي، تاسو سره ملګري دي، خو د دې اکاونټونه چې کوم دی ډیسیبل شوي دي یا د ډېر ټایم نه د خپل اکاونټ چې کوم دی نه ان کوي. نو د سره دوستانو تاسو کولی شئ چې دا ټول ملګري معلوم کړئ، بیا هغې وروسته سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو سره په یو بټن سره هغه ملګري چې کوم دي د خپل لیست نه ریموو کړئ. نو دا ډېره زبردسته طریقه ده. په دې باندې ما ډېر زیات سرچ وکړو، ډېر ټایم وروسته ماته دا ټول پیدا شو. په دې ټول باندې موږ تاسو اوس کولی شو دوستانو چې هغه کسان چې ډي اکټیو وي یا یې اکاونټ ډیسیبل شوی وي یا هغه کسان چې موږ ته لایک کمنټ په پوسټ باندې نه راکوي، نو هغه کسان موږ تاسو په ډېرې اسانۍ سره د خپل فیسبوک فرینډ لیست نه ریموو کوه او معلوموه شو. نو دوستانو دا څنګه طریقه وي ویډیو تاسو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې همدا طریقه در زده کوم چې تاسو آفلاین ملګري یا هغه ملګري چې تاسو سره په فیسبوک کې تاسو تصویر ستاسو پوسټ ته لایک نه درکوي دا څنګه ختمولی شئ. ګورئ دا طریقه زه تاسو ته په لیپټاپ کې نننۍ ویډیو کې درښیم. د موبایل نه طریقه یو څه نه څه ګرانه وي، نو که بیا هم تاسو سره لیپټاپ نه وي، هغه کسان غواړي چې موبایل کې دا طریقه وکړئ، نو ماته حتما کمنټ کړئ چې زه تاسو ته په موبایل کې هم په دې باندې ویډیو جوړه کړم. د دې نه مخکې دوستانو چې دا طریقه در زده کړم، تاسو د ویډیو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ پاڼه چې کوم ده زموږ یوټیوب چینل فالو او سبسکرایب کړئ. نو ورځو همدې طریقې ته چې څنګه آفلاین ملګري ختمولی شو. نو دوستانو اوس څنګه به کوو چې موږ تاسو فیسبوک کې آفلاین ملګري ختم کړو. ګورئ د ویډیو تر اخره ګورئ، په صحیح طریقې سره ګورئ چې په دې طریقه باندې تاسو صحیح طریقې سره پوه شئ. ګورئ دا ګوګل دی، په بروزر کې به تاسو ګوګل ته راشئ. ګوګل کې به تاسو ولیکئ apkshop.com. دا مې چې کله ولیکلو ګورئ دا زه تاسو ته نږدې کوم هم تر څو تاسو په صحیح طریقې سره پې پوه شئ. دا به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، سرچ پې کړئ. کله مو چې سرچ کړو ګورئ دوستانو دلته کې دا ویبسایټ درته راځي، په دې ویبسایټ باندې به کلیک وکړئ. زه به تاسو ته بیا هم رانږدې کړم تر څو تاسو ته پته ولګېږي چې کوم یو ویبسایټ دی. ګورئ دا ویبسایټ دی، په دې ویبسایټ باندې به کلیک وکړئ. دې ویبسایټ ته به راشئ. دې ویبسایټ کې به دوستانو تاسو لاندې راشئ. دلته کې بلاګ لیکلی دی، بلاګ خوا کې لیکلی دی هاو ټو یوز. په دې کې هم طریقه شته. دې پوسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. که چېرته دې طریقې سره تاسو ته ایډ راشي نو په کلوز بټن باندې کلیک کوئ، هغه ایډ به کلوز کېږي. اوس دلته کې دوستانو په دې ارټیکل کې بالکل تاسو لاندې لاړ شئ. لاندې راتلو سره ګورئ دلته کې موږ تاسو ته یو بټن راځي، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. کله به چې په دې بټن باندې دوستانو کلیک وکړو په دې طریقې سره یو څه نه څه لوډینګ کړي. دلته کې دوستانو بیا تاسو ته به ښکاري دا ګورئ په دې ځای به کلیک کوئ. زه به تاسو ته نږدې کړم. په دې زیړ رنګ کې چې کوم دی لانچ فرینډ فلټر په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای کې په دې ویبسایټ کې په دې بټن باندې کلیک کولو سره په دې طریقې سره لوډینګ کوي. باید ستاسو په بروزر کې د ای ډي چې کوم دو لوګین وي، نو تاسو به خپله ای ډي حتما په دې بروزر کې لوګین وي. هغې وروسته به بیا په دې اپشن کلیک کوئ. هغې وروسته به په سین ویت فیسبوک باندې کلیک کوو موږ تاسو. ګورئ دوستانو په دې اپشن باندې مو چې کله کلیک وکړو په سین ان ویت فیسبوک اپشن باندې کلیک وکړئ. زه به تاسو ته نږدې کړم. ګورئ په دې اپشن باندې کلیک کولو سره په دې طریقې سره به یو څه نه څه لوډینګ کوي. لوډینګ کولو سره په دې طریقې سره تاسو ته راشي. تاسو کولی شئ چې دې ګیزې ته تاسو د موبایل څخه هم ورشئ. نو موبایل کې هم انشاءالله زه تاسو ته ویډیو پې جوړوم، خو اوس تاسو د لیپټاپ نه کم کسان چې لیپټاپ لري هغه په دې طریقې سره چې کم دی تاسو وکئ. خو د موبایل څخه چې کومه طریقه وي هغه یو څه نه څه طریقه یو خو ټایم زیات غواړي، بل یو څه نه څه لږه ګرانه طریقه ده. که چېرته تاسو غواړئ د موبایل نه دغه کوئ، تاسو سره لیپټاپ نه وي، نو ماته یې کمنټ کړئ چې په دې باندې هم زه تاسو ته ویډیو جوړه کړم. اوس ګورئ
ډېر اسانه طریقه ده. تاسو ویډیو ګورئ، دلته کې موږ تاسو ته اول وایي چې په دې براوزر کې ایکسټینشن چې کوم دی دا اول ډاونلوډ کړئ. نو موږ په دې باندې کلیک کوو. په دې باندې کلیک کولو سره لوډینګ به وکړي دوستانو. لوډینګ کولو سره به اوس موږ ته راشي دا ایکسټینشن، دا به ایډ ټو کروم باندې کلیک کړو. بیا به دلته کې ایډ ایکسټینشن کلیک کو. دا ایکسټنشن چې دی زموږ براوزر کې به انسټال شي په کروم براوزر کې دوستانو. بیا به همدغه ویب سایټ ته بیرته راشئ. بیرته راتلو سره به دا چې کوم دی یو ځل ریفریش کړئ. ریفریش کولو وروسته ګورئ دوستانو دلته کې به تاسو ته دا بټن ښکاري. زه تاسو ته نږدې کوم. په دې باندې به تاسو دوستانو نو په دې ځای نه نږدې کېږي دوستانو، زوم نه اخلي. نو په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به همدغه ایکسټنشن نام وګورئ. ها نو دوستانو ګورئ دلته کې چې کله دا ایکسټنشن تاسو انسټال کړئ، دلته کې به تاسو بیا په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو ته ښکاري په ویډیو کې د ځای زومینګ کار نه کوي، نو تاسو په دې اپشن کلیک وکړئ. دلته کې به ایکسټنشن درته راشي. دا همدغه ایکسټنشن د نام ته وګورئ. دا به تاسو پین کړئ. هغه وروسته به چې کله پین شي په دې ایکسټنشن کې ګورئ موږ تاسو ته یو ایرر راکوي. نو په دې باندې موږ کلیک کوو. دلته کې تاسو ته وایي چې د دې کم پرمیشن چې کم تاسو نه غواړي دا به ورته چیشه کوئ، الاو به کړئ. چې کله مو الاو کړو دوستانو زمونږ دا یو کار چې دی دا به وشي. ډېر اسان کار دی. بس په د ویډیو ته تاسو صحیح طریقې سره ګورئ. بیا به تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو فیسبوک څخه آفلاین ډي اکټیو ملګري چې څومره هم وي تاسو به کولی شئ چې ختم یې کړئ. دلته کې دوستانو تاسو ته ښکاري موږ ته دغه شان راشي، موږ ته ووایي چې انسټال کم ایکسټنشن چې وخت هغه تاسو انسټال کړو. اوس تاسو نه په دویم نمبر کې غواړي چې تاسو کم د فرند څومره لیست چې دی دا سکین کړئ. نو په دې باندې اپشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. په دې باندې کلیک کولو سره دا به لوډینګ کوي. لوډینګ وروسته به تاسو ته چې کومه طریقه راځي هغه زه مخکې درښیم. د ویډیو چې کوم د موږ سکیپ کوو. ښه نو دوستانو کله چې ستاسو سکین چې کوم دی هغه په راشي، په راکولو وروسته به دلته کې تاسو په فرند لیست باندې کلیک وکړئ. زه به تاسو ته نږدې هم کم ګورئ. دلته کې به تاسو ته په دې طریقې سره ښکاري. زه تاسو ته نږدې کوم دوستانو. دلته کې په دې زی فرند لیست اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې تاسو ته په دې طریقې سره راځي. اوس تاسو ته وایي چې ان اکټیو همدغه شان انفرینډډ چې تاسو څومره انفرینډ کړي وي هغه کسان ټول راځي. که موږ په ان اکټیو اپشن باندې کلیک وکړو دوستانو دلته کې لوډینګ کوي. دلته کې دوستانو اوس تاسو ته ان اکټیو هغه کسان دي چې تاسو سره ملګري دي خو تاسو سره د ډېر وخت نه دوستانو رابطه نه وي کړې. دا په یاد لرئ ان اکټیو هغه ملګري دي ستاسو په فیسبوک کې هغه کسان دي چې تاسو سره دوستانو میسیج نه وي شوی، ستاسو پوسټ باندې لایک نه وي کړی، تاسو پوسټ باندې کمنټ نه وي کړی، خو تاسو سره ملګري وي د دې آی ډي استعمالوي خو تاسو ته نه کمنټ کړی وي. دلته کې به تاسو ته ښکاري د ډېر ټایم نه تاسو ته لایک درکړی وي، نه تاسو ته کمنټ کړی وي، نه تاسو پوسټ شیر کړی وي، دغه شان نه تاسو سره بل څه رابطه شوی وي په فیسبوک کې. اوس که چېرته دغه وګورئ ډي اکټیویټ یعنی په دې باندې که موږ تاسو کلیک وکړو دلته کې دوستانو په دې طریقې سره به هغه کسان موږ ته راشي چې د هغه دا اکاونټ چې کوم دی یا ډسیبل شوی وي یا ډیلیټ شوی وي یا څه بله مسله پکې راغلی وي ډي اکټیوي دا بالکل نه استعمالیږي. دا هغه دی پنځل دغه اکاونټ چې تاسو ته ښکاري نو دا هغه کسان دي چې موږ سره په فیسبوک کې ملګري دي خو دا دوستانو چې کوم دی دا کسان ډي اکټیو دي یعنی بالکل دی نه انلاین کیږي په فیسبوک کې د ډېر ټایم نه یا فیسبوک آی ډي ډسیبل شوی دی یا نور داسې څه مسله به په اکاونټ کې وي. اوس دوستانو تاسو به پوهه شوي وئ چې دا څنګه کار کوي. ډېر زیات زبردست ټول دی. نو که تاسو غواړئ دا طریقه د موبایل نه وکړئ دوستانو د موبایل نه هم کولی شئ. انشاءالله زه به تاسو ته ویډیو پې جوړوم. کمنټ راته حتما وکړئ. ویډیو هم له خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. اوس دلته کې دوستانو دا ګورئ دا کسان په دې طریقې سره تاسو سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو وروسته ګورئ دې کې که چېرته تاسو غواړئ ټول په یو کلیک سره سلیکټ کړئ همدغه شان په یو کلیک سره ټول ختم کړئ. نو د دې لپاره به تاسو پرو ورژن چې کوم دی دا په روپو اخلئ. هغې نه پس تاسو کولی شئ چې دا استعمال کړئ. که چېرته تاسو فری استعمالوئ نو فری هم یو څه نه څه کار کوي. یو څومره کسان چې تاسو غواړئ سلیکټ کړئ په دې طریقې سره به مینول تاسو سلیکټ کړئ. هغې وروسته به انفرینډ باندې کلیک وکړئ. په انفرینډ باندې کلیک کولو سره دا ما مخکې هم یوز کړی دی. نو مشکل ده چې ما ته کار وکړي دلته کې زما آی ډي چې کوم ده خو بیا هم دغه دی روان دی. یو لږ کار وکړي بیا یې
پرېږدي د دې وجه نه چې فیسبوک چې کم دی فیسبوک نی ما ډېر زیات په دې باندې هغه وکړو ډېر کسان مې ختم کړل 2-3 زره کسان ما د خپل د فیسبوک آیډۍ نه ختم کړل نو د دې وجه نه ما یو فیسبوک چې کم دی څه نه څه ټیم پورې زما باندې لیمټ لګولی دی زه نشم کولی اوسو دوستانو چې په دې کې کسان چې کم دی ختم کړم اوسو نو یو څو ورځې پس بیا به زه کولی شم نو په دې طریقې سره ګورئ دې طریقې سره سلیکټ کوئ هغه کسان چې تاسو سره په آیډۍ کې شته خو د هغو اکاونټ چې کم دی ډي اکټیو دی په دې طریقې سره هغه سلیکټ کوئ بیا یې چې کم دی د خپل فیسبوک د آیډۍ فرینډ لیست نه چې کم دی ریموو کوئ ورسره دوستانو دلته کې اکټیو ان اکټیو ملګري په دې طریقې سره معلوموه شئ کوم چې تاسو انفرینډ کوئ هغه به دې ذکر راځي نو په دې طریقې سره د کې نور هم ډېر خوندور اپشن دي که چېرته غواړئ په دې ټول باندې نور ویډیوانې زه تاسو ته جوړې کړم نو ماته حتما کمنټ کړئ د ویډیو له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره دوستانو موږ سره اوسئ زموږ پاڼه هم ضرور فالو کړئ تر بلې ویډیو د ریال اف امان